په سوات کې د پښتو ادبي فورم پیښور خیبر پښتونخوا 14مه دستوره د دسمبر په 9 نیټه په کال 2025 د اتوار په ورځ دریو شاعرانو ادیبانو فضل محمود روخان، پروفیسر ډاکټر عطاالرحمن عطا او بریال یوسفزي په درناوي کې په جانزیب پوسټ ګریجویټ کالج سیدو شریف سوات کې یو دستوره وشوه. د غونډې صدارت نوموړي لیکوال همایون محسودو کو، مشر ملما نذیر احمد نذیرو، اعزازي ملما ډاکټر زبیر اسرتو، د نظامت فرایض سیدالامین خویشکی تر سره کړي. سات سحر د فضل محمود روخان په ژوند فن، ارشاد یوسفزي د بریال یوسفزي په ژوند او ادبي خدماتو او بریال یوسفزي د پروفیسر ډاکټر عطاالرحمن په ژوند او ادبي خدماتو مقالې وورولې. د پښتو ادبي فورم لخوا دریوانو لیکوالانو ته ایوارډونه هم ورکړل شول. په دې موقع ګڼ شمېر شاعرانو ادیبانو په پروګرام کې ګډون وکړو او د پښتو ادبي فورم هڅې وستایلې. راځئ نور تفصیل ګورو په دې رپورټ کې. حاجی بسم الله الرحمن الرحیم. زه د پښتو ادبي فورم په خبر ډیر زیات مشکور یم چې هغه سوات ته راللو او زمونږ په دریو مرګرو باندې یو پروفیسر ډاکټر عطاالرحمن عطا، بل بریال یوسفزي چې هغه د جانزیب کالج یو لیکچرر دی، او زه فضل محمود روخان. زمونږ په کتابونو باندې، زمونږ په ادبي شخصیت، زمونږ په شخصیتونو باندې او په ادبي خدماتو باندې یو ډېر ښکلی پروګرام وکړو. او زه د دې دومره مشکور یم چې دا فورم د دې غړي د پېښور نه رالل، د صوابۍ نه رالل، د خویشکو نه رالل او د مختلف مردان نه رالل او دلته کې زموږ سره پروګرام وکړو، زموږ په اعزاز کې وکړو چې سوات زموږ خپل ځای دی او دې موږ دومره په کور باندې نظام په کور باندې چې کوم دی دې موږ دومره عزت راکړو چې د هغې شکریه ماته ادا کول ډېره ګرانه ده او زه د دې مشکور یم د زړه د تل نه. او نن چې د دې کوم ښکلی پروګرام او برپور پروګرام و، زه د هغې نه ډېر زیات مطمئن یم او خوشحاله یم او زه ورته سلامونه هم کوم او دعاګانې ورته هم کوم د دې غړو ته چې موږ یې دومره عزت راکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې نن د سوات درې زموږ شاعران ادیبان هغه د خیبر پښتونخوا ادبي فورم د پښتو ادبي فورم له طرفه هغې وستایلی شو، ومانځلی شو. دا ډېره غټه خبره ده. او ګوره دا یو خبره کومه چې کم تخلیقکار چې که نه هغه نور هېڅ نه غواړي، هغه داد غواړي او هغه ریکګنیشن غواړي. او الحمدلله دا فورم چې کوم کار کوي دا ډېر لوی کار کوي چې زموږ دې ادیبانو ریکګنیشن کوي او د دوی داد کوي او دوی ډاډ کوي. نو دا ډېرې غټې خبرې دي او دا د هر چا د وس کارونه دی. نو دوی ته زه مبارکي هم ورکوم او دوی ته زه دا وایم چې یاره دا سلسلې دې جاري وساتي او زموږ د کمزورو او عاجزو خلکو چې پکې څه خدمت انشاءالله موږ ورسره کوو، ولاړ به یو ورسره، هر پروګرام نه به ځو. الله دې وله نور توان ورکړي، نور توفیق ورکړي. ډېره مننه. تاسو د راتګ داسې ده چې پښتو ادبي فورم دغه کار چې دی نو دا ډېر زیات مهم کار دی. په دې نه چې دی نن زموږ په حواله باندې دلته پروګرام وکړو، خو په دې حواله چې دی د خپلې خاورې د خپلې ژبې کارکوونکي چې دي د هغې په ژوند ستایي، د هغې په ژوند د هغې د خدماتو اعتراف کوي، د هغو په اعزاز کې پروګرامونه کوي. او بیا د ټولو نه مهمه خبره چې زه ګڼم هغه دا ده چې دوی بیا دغه مقالې په کتابي صورتونو کې چاپوي هم. نو دا ډېر زیات ښه رجحان دی. خدای دې وکړي چې د پښتو ادبي فورم شروع کړی دغه رجحان ټولو پښتنو ته خور شي. بسم الله الرحمن الرحیم. بریال یوسفزی یم، د سوات سره مې تعلق دی. د پښتو ادبي فورم ډېره زیاته شکریه ادا کوم او ډېر زیات داد ورکوم چې هغې دومره مصروفیاتو کې مختلفو علاقو ته ځي او د هغې علاقې شاعران او ادیبان قدروي. ډېره زیاته مننه.